دا چې ښکلې نه ده آینې له ځینو څه لځي، دا چې ښکلې نه ده آینې له ځینو څه لځي، زړه مې د سینې نه دې کوڅې لځي نو څه لځي. او ماته پلار صفا صفا ویلي چې لور نه در کوم، ماته پلار صفا صفا ویلي چې لور نه در کوم، بیا ورپسې دا خلک جرګې له ځینو څه لځي. او نه ماما تعلیم د زوی تعلیم د دلته نه کیږي، دا خو کالجونو ته نشې له ځینو څه لځي. او مورې پلار ته ووې په دې کشره لور شکي یمه، مورې پلار ته وویل په دې کشره لور شکي یمه، او دا چې ضمیر ویني دروازې له ځینو څه لځي. مینوالو سلامونه مې واخلئ، زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه میا ایاز احمد د میا ټي وي سره د یو بل نوي شاعر سره چې د ادب په میدان کې یو لوی نوم دی، د سوشل میډیا د لارې بچې پیژني. نن موږ د هغه خواله راغلیو منظري بابا ته، ملکنډ منظري بابا ته د نوشاد تیمور په سربراهۍ کې د ضمیر خان ضمیر خواله راغلیو. نن به د هغه سره دا خپرونه دوام لري، د هغه نه به خواږه خوندور شعرونه اورو او د هغې سبا نن خبرې اترې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم سلام، ډیره مهرباني. مننه مو کومه، غالبا چې ټیم هم څونه هم تیر کو نو ډېر ښکلی هم تیر کو، په شوګیره کې هم تیر کو. دا مې مینهوالو ته وایم چې د پرون نه خو تقریبا مونږ ټول ایښي وده شوي نه یو که نه؟ بلکل نه وده شوي. او نوشاد تیمور صاحب خو بیخي راته ښکاري چې نه دي وده شوي. د درې خو پکې خوب کړی دی، کیمرامین خو کیمرې نه شاته دی، ده خو پکې ښه خوب کړی، دم پکې کړی، دم کړی. خو ګورې مونږ درې واړو خوب هم نه دی کړی او ګپونه هم لګولې دي. ولې چې هغه یو ټپه ده چې د یو زړګي نه بل ته لار وي چې زما خوښ یې ستا به ولې بدي شمه. نو زه درته وایم چې مطلب لکه ډېره مننه مو کوم مهرباني چې دا غباجول د منځ نه زموږ خواله راغلي او بیا د نوشاد تیمور صاحب هم راوستی دی، نو دا مو سم کار کړی دی بیخي. ضمیر خان ضمیر صاحب د څنګه چې تاسو ته پته ده، لکه ستاسو نامه خو په سوشل میډیا باندې په یوټیوب باندې د هیچا نام پټه نه ده، خو بیا هم زموږ د مینوالو سره که خپله لږه لنډه شان پیژنګلو وکړئ چې ضمیر خان ضمیر صاحب څوک دی، په کوم ځای کې سترګې غړولې دي، او ضمیر خان ضمیر صاحب دی څوک؟ ضمیر خان ضمیر خو ښکاره خبره ده، او یمه د کوټ منظري بابا بړکلي علم کې دغه لاندې مخامخ کلی دی، د دغه یو دا به زموږ د کلي هغه یو قسم غر چې کوم دی زموږ د کلي دا دی، او پیدایش هم دلته شوی دی او باقي ژوند هم دلته تیریږي. نو الله دې بس دلته تیر کړي، د مسافرون هم د خدای وساتي. امین. ضمیر خان ضمیر صاحب څنګه چې تاسو ته پته خبرې خلک ډېرې اوري او ډېرې کوي، دا ضروري وي. زموږ د مینوالو سره به د خپلې شایسته غزلې ټولې هیټ شوي دي، زمونږ د مینوالو سره به د خپل غزل د خپل شاعرۍ نه کومه شاعري مینوالو سره شریکوئ؟ هغه خو به راته ته وې او غزل به درته زه ویم، نو هغه به راته ته وې که نه؟ زه به راته ویم، نو هغه به راته ته وې او انتخاب به ته کې ویم به درته زه. هغه جوماتونو والا په جوماتونو خو دې حد کړی دی، شوګیرې منم په یادونو خو دې حد کړی دی، شوګیرې منم په یادونو خو دې حد کړی دی، زما د زړه په پرهرونو خو دې حد کړی دی، د کافر لور زه دې په یو دوه کې حیران پاتې کړم، د کافر لور په تصویرونو خو دې حد کړی دی، د کافر لور زه دې په یو دوه کې حیران پاتې کړم، د کافر لور په تصویرونو خو دې حد کړی دی، خدایا دا سپینې سپینې ګوتې تور غمې د پاسه د یوې پیغلې په لاسونو خو دې حد کړی دی، خدایا دا سپینې سپینې ګوتې تور غمې د پاسه د یوې پیغلې په لاسونو خو دې حد کړی دی، او د خدایا دا سپینې سپینې ګوتې تور غمې د پاسه د یوې پیغلې په لاسونو خو دې حد کړی دی، او زما خدایا د نامې نه د قربان شم که نه، زما په ټولو ارمانونو خو دې حد کړی دی، د خدای کور دی څومره ښه دی خو څوک مونځ له نه ځي کنې باچا په جوماتونو خو دې حد کړی دی، د خدای کور دی څومره ښه دی خو څوک مونځ له نه ځي کنې باچا په جوماتونو خو دې حد کړی دی، د جانان غم لیونیه ټول د شاته پرېښول په دې وړو وړو غمونو خو دې حد کړی دی، نن یې په خپله راته وویل چې یې ضمیره څه لیونې په شعرونو خو دې حد کړی دی. ډېر ښه دی، مهرباني. ډېر ښه دی. ضمیر خان ضمیر صاحب
یو بل غزل دی یقین وکړه زما ډېر خوښ دی نو امید لرم چې د مینوالو به م خوښ د مینوالو خو ځکه خوښ دی چې په لاره باندې دوه را روان وي نو دقه وایي چې په لاره دوه را روان وي نو دقه وایي لکه مطلب د شعر سره خلک ډېره مینه لري او ټولو مینوالو ته ګران یي په موږ هم ګران یي کیدای شي موږ به درته ګران یو ځکه چې بیګم ټوله شپه شوګیره کړې ده ښه ته پاته ده نو هغه ستاسو یو غزل بل دی هغې نه مخکې راته دوه شعرونه ویم چې زه د اور سوی یم د اور نه بغیر نه رغېږم زه مسافر یم د خپل کور نه بغیر نه رغېږم زه په زار زار والله خو باندې لوی شوی بچی ما ورله بوځی زه د مور نه بغیر نه رغېږم او غزل دی چې زه په زار زار والله خو باندې لوی شوی بچی ما ورله بوځی زه د مور نه بغیر نه رغېږم او غزل دی چې زما زړګی او زما ځان د خدای په ټپو کې نه چې پوره کېږي نه ارمان د خدای په ټپو کې نه دا بعضې انسانان د ټول عمري ژوندي وي دا بعضې انسانان د خدای په ټپو کې نه چې حج عمرې له لاړ شي صرف تصویران وباسي یره جي دغسې حاجیان د خدای په ټپو کې نه چې د خدای قرآن راواخلي په پیسو یې خرڅوي قاري صاحب دغسې ملیان د خدای په ټپو کې نه پردو تور سرو له یې هسې زندګي غرقه کړه دا بعضې ښکلي هلکان د خدای په ټپو کې نه پردو تور سرو له یې هسې زندګي غرقه کړه دا بعضې ښکلي هلکان د خدای په ټپو کې نه او ما ته یې ویل تالی در کوم اوس یې بل له ورکړې بې ننګې ستا دا بابا جان د خدای په ټپو کې ما ته یې ویل تالی در کوم اوس یې بل له ورکړې بې ننګې ستا دا بابا جان د خدای په ټپو کې نه یو شعر دی پکې چې که دا رقیب خپلو کې روغ وي او ما هسې غولۍ رقیب دې کښېنئ نو جانان د خدای په ټپو کې نه که دا رقیب خپلو کې روغ وي او ما هسې غولۍ رقیب دې کښېنئ نو جانان د خدای په ټپو کې نه که چېرته زړه کې بل څوک وي ته یې نه یې خوښه خدای خو دې ړوند کې ضمیر خان د خدای په ټپو کې نه ډېر ښه ضمیر خان صاحب ډېر ښه یقین وکړه چې یو خو د خدای پاک اواز هم درکړی دی لکه د ستار په شانته اواز دی نو غزل پیاسې هم خوند کوي چې وایي خو ضمیر خان ضمیر صاحب یو بل غزل دی ستاسو او د مخې ته کېږي مې چې ته کله غزل شروع کړي که نه زه یم چې خدای دای مخکې ویلی وی چې هغه ختم کړي چې بل یې پسې مخکې ویلی وی نو هغه ملا صاحب کې زړه ادبار دی راته دومره ادباري نه ښکاري دو شعر در هغې نه مخکې ویم چې کې زړه ادبار دی راته دومره ادباري نه ښکاري مه کوه یار دی راته دومره ادباري نه ښکاري تعویز دی وکړو خو خدای خبر چې څنګ دی وکړو ملا صاحب کار دی راته دومره ادباري نه ښکاري او سبا به بیا بل سره ناست یې صبرېدی ته نه شې راته د مینې نه انکار دی ادباري نه ښکاري او شعر دی پکې چې ته ورته ووایه رضا یې که که نه وي نو ګورئ جینۍ دا پلار دی راته دومره ادباري نه ښکاري چې ښکليه یو یې نو لښکر د ځانه مه جوړوه ښکليه یو یې نو لښکر د ځانه مه جوړوه په محبت کې سور کاپر د ځانه مه جوړوه زه په الله او په رسول د سر نه تیر مین یم ملا صاحب ما ته پیغمبر د ځانه مه جوړوه زه په الله او په رسول د سر نه تیر مین یم ملا صاحب ما ته پیغمبر د ځانه مه جوړوه دا خورئ مه کوه قلاره کښېنه ماماجي وچ په وچ اسخر د ځانه مه جوړوه دا خورئ مه کوه قلاره کښېنه ماماجي وچ په وچ اسخر د ځانه مه جوړوه ما او هغې په قرآن دواړو غبرګ لاسونه ایښي رقیبه سم شه هسې خر د ځانه مه جوړوه ما او هغې په قرآن دواړو غبرګ لاسونه ایښي رقیبه سم شه هسې خر د ځانه مه جوړوه زما په لاس کې چې جام ولیدو ویې ویل ضمیره غرقه شوم لوپره د ځانه مه جوړوه ډېر ښه دی ضمیر خان ضمیر صاحب ډېر ښه دی اسې ضمیر خان ضمیر صاحب ستاسو علاقې ته رالو علاقه م وکتله غرونه م وکتل یخ هوا د بېګانه شاد تیمور صاحب کو ستاسو خیال و موسم ډېر زیات یخ و لکه باجوړو د دې په موسم کې ډېر غټ ډیفرنس دی ضمیر خان ضمیر صاحب خدای له ښکلې علاقه درکړې او شعرونو د ماحول سازګار هم داسې دي غرونو کې به شاعري کوې بس او نو زما خو بس دغه ژوند نور څه کار مار وغیره یار بس رزق خدای راکوي ښه پراخې راکوي یاران دوستان خو دله ډېر راځي ما ته پاته نو بس زه خو ته خوشحالېږم بی څونه چې میلمانه راځي څونه چې ملګري راځي څونه اشنا که نه اشنایي
زه ورته په خپل ځاني ډېر خوشحالیږم. او باجوړ ته به کله راځي؟ تاله خو خلک راځي خو ته هم چا خواله خو به ځې که نه؟ او زه خو به د کیمور صاحب خواله درځم. او زمون خواله نو خو یو شی شو. نو ضمیر خان ضمیر صاحب بل یو کوم ستاسو د چایس غزل چا به راته تاسو په خپل چایس ویوئ د مینوالو دپاره نوی او هغه خیرنۍ اختتامي غزلې دی پروګرام؟ نوې غزل چې د چا په سر باندې څه کسان سترګو له چخچي راوړي، د چا په سر باندې څه کسان سترګو له چخچي راوړي، په مخه مخه ظالمان سترګو له چخچي راوړي. ای هی ای هی زما د ګل په شانتې رور د ده حجره کې مړ دی، زه تې تپوس نه کوم خان سترګو له چخچي راوړي. واه بیا ووایه. زما د ګل په شانتې رور د ده حجره کې مړ دی، زه تې تپوس نه کوم خان سترګو له چخچي راوړي. ای مړې خی وکړه ټیک ته چې ورارلی ورکړې، ای مړې خی وکړه ټیک ته چې ورارلی ورکړې، ولې دې ګرانې بابا جان سترګو له چخچي راوړي. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. او شعر دی پکې چې اوس راته وایي د یارۍ نوې جوته یې پرېښوې، اوس راته وایي د یارۍ نوې جوته یې پرېښوې، په دغه وجه مې یاران سترګو له چخچي راوړي. ډېر ښه دی ضمیر صاحب ډېر ښه دی. او ته څه وې ته وده شه، ته څه وې ته څه وې ته وده شه خوب راله بیخي نه راځي، ته څه وې ته وده شه خوب راله بیخي نه راځي، چې سترګې پټې کم پیریان سترګو له چخچي راوړي. بیا ووایه بیا ووایه. ته څه وې ته وده شه خوب راله بیخي نه راځي، چې سترګې پټې کم پیریان سترګو له چخچي راوړي. او د خان دیره کې خوړلې ده، د خان دیره کې خوړلې ده عادت یې نور شو، خان یې سم شوی خو دهقان سترګو له چخچي راوړي. ډېر ښه دی بیا ووایه. د خان دیره کې خوړلې ده عادت یې نور شو، خان یې سم شوی خو دهقان سترګو له چخچي راوړي. ضمیره دغه شعر او دغه معیار دا لیکمه، ضمیره دغه شعر او دغه معیار دا لیکمه، دا بعضې شاعران سترګو له چخچي راوړي. ډېر ښه ضمیر خان ضمیر صاحب ډېر ښه د وخت راکولو موږ له د ټایم راکولو ته مصروفه یي، بېګا د سوات د مشاعرې نه را روان وي او ډېر ستړی زارې وي، موږ له دې وخت راکو موږ له دې ټایم راکو، د هغې ستا یو نړۍ مننه. تاسو خو زما یوه نړۍ مننه کوئ او زه وایم چې زه هم دا ټول جهان مننه کومه چې داسې چې ورسره دوه نورم شي، د هغه جان او دواړه جانه مننه کوم، ځکه چې زه یو کس یم دلته او تاسو پنځه راغلي یې، نو مننه ستاسو کوم مهرباني. ډېره زیاته مننه. او ضمیر خان ضمیر صاحب کو چېرته مینوال به زما نه خامخا دا پوښتنه کوي، ګورې په یوه خپرونه دې نه پرېږدم، بیا به هم درپسې راځم بیا به هم درپسې راځم او بیا به هم وخت راکړي. تا دې الله راولي نو ځان به در نظر کړي، تا دې الله راولي نو ځان به در نظر کړي. ډېر ښه. ګرانو مینوالو دا و ضمیر خان ضمیر چې د سوشل میډیا د لارې که زه ورته هیرو ویم نو کمه نه ده، ځکه چې د هغه تعریف د هېڅ الفاظو محتاج نه دی، زما په وړه خوله د هغه تعریف ډېر زیات ګران دی. دا هغه و چې د هغه سره دا خپرونه پای ته ورسېدله، کو بې وفا سلګو د ژوند وفا وکړه. انشاءالله د میا ټي وي د یوې بلې نوې خپرونې سره د یو بل نوي شاعر سره به ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. تر هغه دمه ما میا ایاز احمد له او زما کیمرمین نوید پیدا له اجازت راکوي چې چېرته م یئ ښاد اوسئ آباد اوسئ، د ژوند په موضوع کې اوسئ. د لوی الله په لوی امان. پاکستان زنده باد.